العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم. كتاب رياض الصالحين 210 نمبر باب شروع. باب مبارد دی کی چې د جمعې د ورځې فضیلت او داغي وجوبواله. په دې کې اول نمبر حدیث ته ابي هريره هونه روایت ته داوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه. غورو بهترین ورځ چې په هغه ورځ باندې لمر ښکار کیږي، نو په دې ورځو کې چې لمر ښکار کیږي بهترین ورځ یوم الجمعه د جمعې ورځ ده. د ټولو ورځو سردار چې ده د ورځو چې هر ورځ باندې لمر راښکار کیږي، په دغه ټولو ورځو کې جمعې ورځ بهترین ورځ ده، غوره ورځ ده. فيه خلق آدم، په دې ورځ کې آدم علیه السلام پیدا کړی شوی دی. وفيه أدخل الجنة، او په دغه جمعې ورځ باندې آدم علیه السلام جنت ته داخل کړی شوی دی. وفيه أخرج منها، او په دغه ورځ کې آدم علیه السلام د جنت نه وستل شوی دی، دنیا ته رالیږل شوی دی. د دې وجه نه چې الله تعالی دې ته اولادونه ورکړي او په اولادونو کې الله پیغمبران اولیاء دا پیدا کړي. یو بل روایت کې دام راځي چې په دې ورځ باندې قیامت قائميږي، او دا سه حال کې به قائميږي چې دغه شانته لمر بنی راختل سحر صبح صادق چې وخیږي، او دغه شانته د لمر راختلو د دې مابین کې به د قیامت دا به قائميږي. الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. نو جمعې ورځ دا بهترین ورځ دي، کومه واقعات پکې شوي دي، او ځکه په دې ورځ باندې قیامت قائميږي چې ټول مخلوق دا الله ته جمع کیږي او الله تعالی به حساب کتاب کوي. دویم حدیث وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا حدیث هم د ابو هريره روایت رضی الله عنه چې هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه. چاچی او دسو کو خپل او دس خستو کی او بیا دا شاد د جمعې مانزه لپاره جمعه تراش فاستمع غوکیری د مولوی صاحب خطبه ته غوکیری وانصت او چوب کینی خبر اترې دام نکي غفر له ما بينه وبين الجمعه. دی مومن مسلمان ته د ګناهونو بهانه وکړي شي په مابین د دغه کې او په مابین د شاد د بلی جمعې کې د دوه جمعو په منځ کې چې څومره وخت دی، څومره ساعت دی، څومره زمانه ده، دغه ټول وزوغه ګناهونه به الله معاف کړي. وزياده 3 ايام، او 3 ورځې په زیاتواله، یعنی جمعه چې دا و ورځ ده او 3 ورځې سر نور حساب کړه 10 ورځې ګناهونه الله تعالی مومن مسلمان ته چکلا مومن مسلمان د جمعې د ورځې په کور کې غسل کی، عطر استعمال کی، مسواک استعمال کی، او پاک جامې واچي، بهترین لباس واچي، او د کور نه د جمعه په نیت باندې راوځي او د جمعه تراشي د امام خطبه ته غوږ کیدي، چوب کینی، چا سره خبره اترې ونی کی. نو د الله پیغمبر فرمایي چې د یوم او جمعې په مابین کې چې څومره وخت دی، څومره ورځې شپې دي، الله به تر ټولو ګناهونه معافي وکي، او 3 ورځې به د پاسه تقریبا لسل دا برابرېږي. ومن مس الحصى، او چا چې دغه شان تکانی هغه بخپل لاسونو باندې مسغله او لاسونو کې باندې واړول فقد لغا، یقینا دې سړي عبث کارو کو. خپل د جمعې غموز د جمعې غ ثواب چې کوم دی، د جمعې نه مانځه او د خطبه چې کومه درجه او کوم مقام او منزلت ته هغه دې سړي خراب کړ خپل ځان د پاره. جمعې رسول د شان د مانځه تراشي هغه بچاته ویم نه چې چپ شاه بغیر د امام نه، امام ته اجازه شته هغه چا باندې غوږ کی، هغه چاته و چې چپ شاه هغه کولش. اما مقتدیان چې کوم دي، سامعين چې کوم دي، هغه به چپ ناشتي، چا سره بالکل خبرې نه کوي، او د امام خطبه ته بدغه شان د غوږ خي. په دې حدیث کې د جمعې د ورځې عظیم فضیلت بیان شي چې دا یو
صفت او خصلت او منزلت او دغه شان د ځانګړتیا الله تعالی جمعه ورځ ته ورکړه چې بل ورځ الله تعالی اند ورکړي چې جمعه په ورځ دغه شان ته د جمعه مانته وختي راشي او خپل هغه سنت هغه اعمال په ځای کې الله تعالی له ورځ ګناهونه الله تعالی مومن مسلمان د څخه معاف کوي او بل حدیث کې راځي هغه ګناهونه چې هغه واړه ګناهونه غټ ګناهونه چې هغه تعلق د توبې سره ساتي چې هغه مومن مسلمان توبه وباسي. دریم نمبر حدیث وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا روایتم د شان د ابو هريره روایت ته روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایلی الصلوات الخمس انذ منزنا والجمعه الى الجمعه او وجمعه د بل جمعه پورې ورمضان الى رمضان او یو رمضان د بل رمضان پورې مکفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. الله پیغمبر فرمایي دا د شان د کفاره د ګناهونو د پاره هغه ګناهونو د پاره چې مابین د دغه 15 وخت منځونو په مابین کې دي د وی جمعه د بل جمعه په مابین کې دي یو رمضان او د بل رمضان په مابین کې څومره ګناهونه مؤمن مسلمان نه کیږي دغه اعمال تر سره کول سره اتوماتیک الله تعالی موافقه غیتا اذا اجتنبت الكبائر کله چې مؤمن مسلمان دغه ګناهونه ځان ساتي څومره چې واړه ګناهونه دي او څومره چې کوتاهی او تقصیرات واړه دي الله تعالی دغه شان ته په منتره اتوماتیک معاف کوي د جمعې د ورځې د آداب سره اتوماتیک الله معاف کوي د رمضان د خیال ساتلو سره اتوماتیک الله تعالی معاف کوي او دغه ګناهونه مؤمن مسلمان هغه به توبه وباسي. او دې روایت کې دغه شان ته د جمعې د ورځې یو عظیم فضیلت بیان شو یوه جمعه ورځ او ورځ کې یو جمعه سره راځي او تا تقریبا دغه 12 بجو نه والا تر د 1 بجې او پابند 1 بجې په تا تکلیف په ځان باندې وېستو یو ګنټه پابند یو ګنټه تقریبا راځي دا تکلیف تا په ځان باندې وېستو د لاسو ورځ ګناهونه الله تعالی اتوماتیک ته معاف کوي الله تعالی په هغه باندې بخنه کوي الله دې موږ تاسو بخنه وکړي. سلام نمبر حدیث وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود على اعواده منبره. ابو هريره او د عبد الله بن عمر دا روایت ته یقینا د دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی الله پیغمبر دا شان منبر باندې ولارو او د الله پیغمبر ویلا لا ينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات د الله پیغمبر ډیر په زور سره دا خبره کوي خامخا مرد شي ځنه قومونه د جمعو د پر خودلو نه مرد شي قومونه ځنه قومونه داسې چې هغه د جمعې پر دي د جمعې منځونه د جمعې خطبه د جمعې آداب پر دي د الله پیغمبر فهمه داخله د منشي جمعې د نه پر دي او لا يختمن الله على قلوبهم او یا الله تعالی د دې خلکو په ونه باندې مهر ولګي او ثم لا يكونن من الغافلين او بیا بخامخه داخله ده هغه خلکو نه چې هغه غافلین دي د الله دی یاداش نه خبره خلکو نه بشي د خیر دروازه الله تعالی به دې خلکو باندې بند کی خیر به نه ور داخليږي او الله بر دې انسانون هغه د غافلینو په دغه شان د پولیس وری کی سوچ د جمعې د ورځې آداب کی هغه دغه شان د سستی کوي آداب کور کې نه چې جمعې اذان ولکیږي آداب دکانداري کارم دي آداب کور کې بچو او بګه بشو باندې عالم دي او دغه شان د نماز وخت شي ته ته معلومه چې و بجو پینځه باندې یو بجو باندې جمع کیږي او دغه دغه شان ته هغه به ځامنه چې وبواړي سره هغه خانه پوری وکي او دغه د رامن دی دغه شان د رژیم باندې کې به صرف شرکت کوي نه دا جمعه نه ده ته صرف دغه 2 رکعات منځره راشه دا جمعه ده چې دغه شان ته د خطبه ته کونور نه خطبه هغه ټیم ته ځان اورسه او د مولوی صاحب خطبه ته په ټیم باندې کېږي مولا دې څنګه ځای چاته دغه شان ته لګي د ځان ستړي کوي تا باندې خپل تحقیق وکړي مولوی صاحب دغه نه مکړي تکلیف دې خطبه دی یادولو د پاره دا دې کتلو د پاره والله دوه تکلیف هغه تر کله به حدا هغه په ځان ان شاء الله چې دا شان ته الله باندې ځان ان شاء الله هغه موافق له خپل اخلاص مطابق او دغه شان ته خپل عمل مطابق هغه ستاده لپاره لګي ستاده لپاره خطبه ګوري او د الله پیغمبر فرمایي څوک هغه خلک چې هغه جمعو هغه خطبه د جمعو په آدابو کې سستی کوي داخله د منش کمنه نشي الله ولې تبارک تعالی واچوم الله تبارک ځان دی واچوم او هغه ولا بن کبر روایت کوي روایت امام ترمذی امام ابو داود دے علام الموقعین کی ابن قیم نے بالکل صحیح کړی دی الله پیغمبر فرمایي من ترک ثلاث جمع تهاونا چا چې ګور درې جمعې منځونه درې جمعې آداب درې جمعې خطبه دا د سستۍ د وجه نه پرې خودو هیڅ نه مسافر دی نه مریض دی
هیڅ شي نشته او دا د سستۍ د وجې نه پرېږدي طبع الله على قلبه الله به دې کله باندې مهر ولګي ټاپه به ولګي الله تعالی ټول د خیر دروازې د قران د سنت دروازې د الله د نزدېکت دروازې او دغه شان د جنت د حاصلېدو دروازې دا په الله بند کې الله بند بشي د الله پیغمبر فرمایي دا بند شي په انسان باندې چې انسان په ورځ کې د جمعې د مانځه د جمعې د خطبه د دوه رکعات موږ او دغه شان د راغي خیال نشي راتله او دومره د انسان عمل کمزور دی او دومره د شان د بیمانه انسان دی الله پیغمبر فرمایي الله دې څخه کو د ضرورت لري توبه الله على قلبي الله به ورته باندې کی مهر ولګي جنده به الله واچي چې بالکل ستا حاجت جنت ته نشته دی تا ته بالکل الله ضرورت لري الله دې خبرونه مونږ تاسو وساته چې کومه الله خپکیږي او رسول خپکیږي دا هغه توفیق د الله راکړي چې الله به خوشاليږي او د الله معافي مستحق په دغه شان د مونږ تاسو ګورځو وصلی الله علی نبینا محمد